خون به مې واخلي قاتلانې به شي او زلفې دې مسموروانې به شي په آینه کې سترګې مه توروه. د څو شعرونو سره موږ مرخص صاحب ته دعوت ورکوو چې ښکاري ته څوک یې چې ته ما له بال او پر تړې، ښکاري ته څوک یې چې ته ما له بال او پر تړې، زه اسمانونه کچ کوم ته مې وزر تړې، او طبیبه ته دې د خپل عقل علاج په خپله وکړه، زما زړه هوږ دې ته پټیرانه په سر تړې. دې شعرونو سره موږ ډېره مننه مشال صاحب او صدر صاحب چې تاسو وخت راکړو. د خپل غزل نه مخکې د صاحب شاه صابر صاحب دغه څو شعرونه چې خون به مې واخلي قاتلانې به شي، خون به مې واخلي قاتلانې به شي او زلفې دې مسموروانې به شي، په آینه کې سترګې مه توروه ځان ته به وګوري حیرانې به شي، او د محبت خواري دې هېره مه شه لارې کو ګرانې دې اسانې به شي. او زما دغه غزل مشال صاحب او صدر صاحب تاسو فیصل صاحب ټول ته ډالۍ چې چا چې خاندولی یو هغو جړولی یو مونږ د پتنګ په شان شمې سوځولی یو، وای ډمان دا مدام لوګې ګډولی یو ستا نه چې راغلي یو لار کې غورځېدلي یو، او مونږ حساسه غم سره هسې بلد شوي یو. ډېره مننه.